وینئ چې څونه تېز شو نو موږ هم دې ته مجبوره کړو چې بېرته ولاړ کورونه چې د ډبرو وي شیدې خوري سهار وختي کې لومړی ځل ده چې کونړ ولایت موږ ته راوستو بس کالي و شیان یې را خراب کړو دعاوې راته کوې څونه ښایسته روډ ده داسې به ښه وسو موټر مو درغلی السلام علیکم هیله لرم چې ټول به جوړ او روغ یاست او سهار مو په خیر نو تېره شپه چې کونړ ته را روان سوي وو مخصوصا ناوخته چې را رسېدو نو یو دم باران را باندې زیات سو داسې تېز باران سو دا اوس پیله نم تاسو وینئ چې باران اوري نو کله چې د دې پر اصطلاح دا خوړ یا اراده ته را شوه سو نو په اوبو ګډ سو کیسه داسې وه چې موږ خو د اوبو سره ناعادته یو نو بلا اوبو یوړو اوبو چې یوړو نو کالي و شیان یې ټوله را خراب کړل تقریبا یو ځای ته ور ګډ سوم تر دغه ځایه کالي مې سره لانده سیسټم ټول سره خراب سو نو بیا د دې کور ودان ماښام یې ډېر تکلیف را سره وکړی دا کالي یې راکړل نو اوس هم سهار وختي تقریبا 5:30 بجې دي شاوخوا او تاسو به دا موسم وینئ چې څونه ښایسته موسم ده نرم نرم باران وریږي دا زما شاوخوا ته به دغه ساحه وینئ ده غرونه وینئ چې لمر هم لږ لږ ورباندې راختلی ده نو ډېر ښایسته موسم ده چې بیخي دا رقم موسم ټوله شپه باران وورېدی نو دا رقم موسم چې پسې ګرځې نه بې کیفي ده چې هم باران هم ښایسته نرمل هوا نو تاسو راځئ په دا کونړ کې دا د شګل ساحه در باندې وینمه په دا سهار وختي کې نو تر اوسه مو ناشته نه ده کړې ور راووتو موږ په دا ښایسته هوا کې به وګرځېږو بعد له هغه به ناشته وکړو نو دا ساحه به در باندې ووینم دلته یو ولاګ درته جوړوم تاسو دا ولاګ را سره تعقیب کړئ دغه ځای کې موږ موټر درولی ده دلته باران کړکۍ خو وینئ نو باران خو وینئ چې څونه تېز شو نو موږ هم دې ته مجبوره کړو چې بېرته ولاړ شو دننه داخل اطاق ته یا کوټې ته نو موسم بیخي ښایسته ده ماشاءالله بیخي زه خو یې په صفت نه مړېږم نو تاسو ته څنګه ده خوند به یې در کړی که بې نه یې در کړی بیا ټول کورونه چې د ډبرو وي څنګه ښایسته موسم خو تر هر څه له مخه ناشته وکړو له خیره سره بعد له هغه به انشاءالله بیا خبرې سره کوو سیرلی هم دغه شیدې خوري سهار وختي کې داسې موسم شو سهار ناشته مو وکړله الحمدلله ډېر ښایسته خوند یې وکړی ډېر تکلیف یې کړی و کور یې ودان نو اوس راووتو د خیره سره نو چې چیرې ځو انشاءالله بیا وروسته درته وایو نو لمر هم ښایسته راوختی ټوله شپه باران هم ورېدی داسې ورته وګورئ دا شاوخوا ساحې ته چې څونه خوندور موسم ده نو ځو مخته اوله پلا تر موټره پورې ځان رسوو بیا انشاءالله وروسته خبرې کوو ماشومان هم راوتي دي ودرې خو نو ماښام چې موږ راکلو شپه وه نه تاسو شی نه دي لیدلي پر دغه لار باندې موږ ماخستن تېر شو اوس بیا در باندې وویل چې د کومه ځایه موږ راشوه سوي او کوم ځای ته تللي ډاکټر صاحب دغه لومړی ځل ده چې کونړ ولایت ته راځي نو ډاکټر صاحب څنګه تجربه ده والله خو د کونړ صاحب ټولې صفتو کې غاړې ونه هم بندېږي نو په هر جهه شان موږ تاته صفتونه کول د ماښام باران هم ورېدلی ده داسې ښه هوا وه داسې خوب مو کړی ده چې په ډېر وخت ما دغسې خوب نه ده کړی دا اوس هم فورکي هوا ده
8K ده HD ته پورته ده. نو بس موږ به هم یو ورځ دوې انشاءالله دلې یو په کونړ کې. نو ستاسو سره به هم شریکوو. تاسو صرف راسره پاتې سئ، راسره ملګري واوسئ. دا خوړ چې دوی ورته وایي دا وایي پرون راغلی و. حاجي صاحب هم را روان دی. دغه اوبه وې هغه ماښام چې موږ ته راوستو، بس کالي و شیان یې را خراب کړو. استاده پر کوم ځای اوړو؟ اوس په اوبه ګډېږم، دواړې راته کوې، یو مې نیسي. راپورته سو لوړ، ښه په خیر سره. دلته مې شپه وه ماښام په دغه کلي. دلته وایي پل و، دا 2 او 3 ورځې چې باران و یو یې وړی. څونه ښایسته روډ ده، داسې به شوه سو. بسم الله الرحمن الرحیم. دا د موټر مدرو دی. بس الحمدلله بیخي په خیر سره لوړ راپورته سو. دا ځای ښه داسې خولا راباندې وکړله، ښه ښایسته ځای ده. داسې ورته وګورئ، دا سړکانو ته وګورئ چې هوا څونه پاکه ده، څونه خوند. شګل ته وګورئ. نو بس موږ هم شپه ښه په خیر سره تېره سوله، تر دې ځایه راپورته سو. نو دا و د سهار وختي د روټین یو ولاګ په کونړ کې. نو دا چې بیا چیرې ځو، کومې ساحې ته ځو، چیرې ولاګ درته جوړوو، نو تاسو مو تعقیب کړئ. نو د سهار وختي ولاګ تر همدې ځایه و. تر بیا د خدای په امان ښه وخت. بای بای.